تازه خبر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ګیلامن وزیر اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا په چړو وهل سوی. سخت ټپي دی او د مرګ پر بستر پروت دی. ګیلامن وزیر د تنفسي ماشین په واسطه ژوندی ساتل سوی. د جوړېدو امکانات یې کم دي. ویل کېږي چې د پی ټي ایم غړي زیات کوشش کوي ترڅو ګیلامن وزیر د تداوی لپاره خارج ته انتقال کړي. دا چې د هغه حالت اوس څنګه دی، د پاکستان حکومت د هغه په اړه څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی شئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي هڅه کوي چې ګیلامن وزیر یوه بهرني هیواد ته د درملنې لپاره ولېږدوي. ګیلامن وزیر له 2 شپو په وینټیلیټر یا ماشین باندې تنفس اخلي او د اسلام آباد په پیمز طبي علومو روغتون کې بېهوشه پروت دی. د راپورونو له مخې سره له دې چې اسلام آباد کې د هغه عملیاتونه سوي، خو ډاکټرانو سپارښتنه کړې چې د ښې درملنې لپاره باید ژر تر ژره بهرني هیواد ته انتقال سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم ویلي هڅې روانې دي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستلو ګیلامن د درملنې لپاره بهر ته انتقال سي. په خواله رسنیو په تېره بیا ایکس یا پخواني ټویټر باندې بهر ته د درملنې لپاره د ګیلامن وزیر د انتقال لپاره فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی چې پر ګیلامن وزیر برید د آزاد داوړ په نوم یو کس چې ویل کېږي د تحریک انصاف ګوند غړی دی کړی. د راپورونو له مخې پر ګیلامن څه باندې لسو کسانو د اسلام آباد په بېولس سکتور سیمه کې یکشنبه ماښام مرګونی برید کړی او هغه یې د سر له ناحیې سخت ټپي کړی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.